ها پرون سبق کې تاسو د یورپ کې د الحاد د پیدا کېدو وجوهات څنګه د الحاد وجود تراله دا خبره تاسو پرون تفصیل سره وضاحت کړو. نن دا خبره ذکر کوو چې یورپ کې هو الحاد وجود تراله د یو څو وجوهات په بنیاد باندې. وز دا الحاد په یورپ کې خور څنګه شو، دا پیلاو او څنګه نور خلقو ته ورسېدو چې یورپ تمام د الحاد په لپیټ کې رااله او یورپی معاشره چې دنو هغه د الحادي افکار او شکار شو. ولې ځکه چې عوام خو د یورپ هغه اکثر د کلیسا او د عیسائی مذهب منونکي خلقو، نو په څه بنیاد باندې دی الحاد قبول کو او الحاد په دې کې قبولیت عامه حاصله کړه. نو د دې لپاره بنیادی خبره ده چې کله د کلیسا دغه جبر روانو او دغه د کلیسا رویه د دغه طبقه سره په کم انداز باندې روانه و، نو دغه وختونو چې په دغه وختونو کې مسلمانانو چې دینو ساينسي ترقی دغه شانت کې په فلسفه کې یا په نور علومو کې ډېر لوی ترقی سره کړی و، هغه حاصله کړی و. مسلمانانو په دغه وخت کې یو کار کړو چې د یونانی فلسفي چې کوم کتابونه دي نو داغي په عربی کې ترجمه کړي و او پاغي باندې نور تحقیقات هم کړي وو. دغه شانت کې منطق چې نو داغي هم څه کړو، لوی خدمت کړي وو د علم المنطق. دغه وخت کې په مسلمانانو کې ابن سینا، ابن رشد، دغه شان الخوارزمی یا دغه شان جابر ابن حیان یا البیرونی، داس لولو شخصیات پیدا شو. وس دلته کې د مسلمانانو کې د ابن سینا او د جابر ابن حیان او د بیرونی غونته کې خلق پیدا کېدو او داس ساينسدانان پیدا کېدل. الته کې د یورپ خلقو چې کله دا وکتل چې مسلمانان خو یو لوی ترقی طرف ته روان دي، اغي ریاضی چې کم دینو پیش کړله، اغي فلکیات وجود تراوستل، اغي یو داس انقلاب د علم الطب په صورت کې پیش کړی دی او راوستو. نو دې کې هم داس خلقو چې د علم د حاصلولو شوق ورکه شو پیدا شو د په یورپ کې. نو د یورپ نه دغه خلق رال د مسلمانانو معاشره ته او د مسلمانانو په معاشره کې اغي دغه علوم د مسلمانانو نه حاصل کړل. مثلا د ساينس علم د مسلمانانو نه حاصل کو، دغه د ریاضي علم میتھمیټکس ورته استاد وایي، علم الحساب دای د مسلمانانو نه حاصل کو. په طب کې هغه د مسلمانانو نه استفاده وکړه. نو دی رال د یورپ کې خلق او د مسلمانانو نه هغه یونانی فلسفه دوباره حاصل کړل، نور علوم تر نسکړل هغه حاصل کړل. خو کله چې دا علمي خلق وګرځیدل نو په دې یورپ کې چې دا کوم د مسلمانانو نه زده کړی و، نو علمي خلق هغه وی چې هغه تحقیق کوي، د تحقیق حامل خلق وي یا دغه شانت کې هغه چې یو سیز منینو دا غي باندې کده د سوال وي نو د پورن پاغي باندې سوال کوي، دا غي متعلق تپوس کوي چې دا سیز داسې ولې ده. نو دا سوالات او د تحقیق یو ملکه د تحقیق او د سوالات کولو یو سیس په دې خلقو کې څه شو هغه پیدا شو. نو دی لاړ د مسلمانانو نه چې کوم زده کړه وکړه دغه یورپ والا اهل یورپ دی لاړ واپس خپل وطنونو ته، خپل علاقو ته، یورپ ته، او د تعلیم د حاصلولو ترغیبات ورکړل. او دویم د دې خبرې چې کوم مذهبي عقاید دي دغه وخت د کلیسا او د عیسائی مذهب، نو پاغي باندې سوالات هم شروع کړل. په دغه وخت کې بیا د نشئ ثانیات چې پرون موږ پیریډ کې ذکر کړو د رینیسنس کم تحریک او دغه شانت کې د اصلاح مذهب په نوم باندې د ریفارمیشن چې ورته تاسو وایي دا تحریک هغه وجود تراله. سبب یې سو دغه علمي خلقو چې د مسلمانانو نه څه کړي و هغه زده کړي و. نو دغه وخت کې دا څه وشو چې د کلیسا خو جبر او تشدد هم د خلکو سره سو اگر روانو، نو د دې پر رد عمل کې
بعضې خبرې دې علمي حلقو څه کړلې هغه پیش کړلې او کومو چې زده کړه کړې وه نو هغې بعضې خبرې داسې ذکر کړلې چې هغه د هغې په رد کې راتلې. نشأه ثانیه رینیسنس تحریک دا څنګه تحریک نو دا د 14مې او د 19مې صدۍ په درمیان کې چې دی په یورپ کې څه شوی دی هغه خور شوی دی او دا داسې خبره وه چې خلقو ته د ساینسي علومو د حصول خبره کوله د فکري ازادۍ خبره ورته کوله او د جدید ټکنالوژۍ دغه وخت په مناسبت ته حاصلولو او د جوړولو خبرې به یې څه کولې ورته کولې. د دې نشأه ثانیه د رینیسنس تحریک په وجه باندې په خلقو کې یو آزادانه سوچ اختیارول څه شو هغه پیدا شو او د دې خبرې فروغ میلاو شو چې ګوره یو سړي ته یو آزاد سوچ پکار دی چې کم دی نو په خپل سوچ کې څه دی آزاد پرېښودل پکار دي. دا خبره هغه خوره شوله او چې کله د آزادانه سوچ دغه په خلقو کې پیدا شو دا خبره د دې ذهن ته ورسېدله نو دغه وخت کې بیا په مذهبي نظریاتو باندې تنقید آغاز هم وشو او د مذهبي نظریاتو باندې تنقیدات هغه شو شروع شو او دی خلقو د یو څیز د حق ګڼلو د یو څیز د باطل ګڼلو دپاره په ځای د دې باندې چې دغه مذهبي کومه طریقه د هغه ومني بلکې د هغې دپاره طریقه څه وګرځوله تجربه وګرځوله او مشاهده یې وګرځوله او دا وی چې کم سیز د تجربه او د مشاهدې په دغه باندې ثابت شو چې دا سیز موجود دی چې نشو نو دا موجود نه دی. نو دا د نشأه ثانیې رینیسنس تحریکو. دویم د اصلاح مذهب ریفارمیشن په نوم باندې یو تحریک چلیدو په 14مه صدۍ کې مارټن لوتر چې دی دا یو نومي سړی چې د پروټسټنټ تحریک چې دی هغه یې څه کو د کلیسا د اقتدار خلاف هغه شروع کو اهل د کلیسا چې کم اقتدار او کم رهبریت نو هغه څه کو چیلنج کو او دی تحریک دی ریفارمیشن تحریک د اسلام مذهب په نوم چې کم راغلی وو د لوتر دا دی عیسایت په دوو ډلو کې هغه څه کو تقسیم کو. یو هغه چې هغې ته کیتولک ویلی کېدو او دویم چې دی نو پروټسټنټ. نو کیتولک دا یو جدا حصه وګرځېدله او پروټسټنټ دا یو جدا حصه وګرځېدله. څه خلق هغه داسې وګرځېدل چې د یو تحریک حصه شوله او څه شو د بل تحریک. نو عیسایت چې دی دا په دغه وخت کې څه شو هغه تقسیم شو او چې عیسایت تقسیم شو نو د دې په وجه باندې په خلقو کې د یورپ په خلقو کې د ازادۍ او د فکری ازادۍ یو خو نفس ازادي ده یو فکری ازادي ده د فکری ازادۍ آغاز شروع شو چې بیا دغه فکری ازادي وروسته تاسو ته ما پرون دغه کې ویلو چې هغه فکری ازادي بیا څه وګرځېدله د الحاد دپاره سبب وګرځېدو. نو ګوره د الحاد په یورپ کې په کومه طریقه باندې خور شو طریقې دغ کوه چې په دې طریقه باندې هغه څه شو خور شو. اوس ازادي رای او فکری ازادۍ ته ترویج میلاوېدل شروع شو نو د دې په نتیجه کې مختلف فلسفې پیدا کېدل شروع شو. چرته کې د سیکولریزم فلسفه رااله چرته کې چې کوم دی نو هغه د لیبرالیزم د مختلفو شاخونو د فیمینیزم یا د فریډم وغیره دا فلسفې رالی. نو د دې د وجې نه بیا څه شو الحاد هغه مزید خور شو ټول یورپ چې دی نو هغه په لپیټ کې واغشتو. دا د یورپ کې د الحاد د خورېدو سوه طریقه وه او په دې طریقه باندې الحاد هغه څه شو په یورپ کې خور شو. خو اول څنګه کار وسو اول داسې وسو چې په 19مه صدۍ کې د کلیسا دغه اقتدار هغه رو پرو باندې کمزوري کېدو تر دې چې په 19مه صدۍ کې هغه ساينس او فلسفه چې دا نو هغه څه شی و غالب شوله په دغه مذهب عیسایت باندې او مذهب خلاف چې دی نو هغه کل کر اول خو به تحریکات په یو منظمه او په داسې انداز باندې چې کل کر مخالفت پنه کېدو خو په 19مه صدۍ کې کل کر د مذهب مخالفت شروع شو او دغه کل کر مخالفت چې نو دا هم د الحاد
هغه د بنیادونو د مضبوطولو سوا یو ذریعه وه. دغه شانته کې داسې فلسفیان پیدا شو چې هغه ملحدین او داسې ساینسدانان هغه پیدا شو چې هغه سو ملحدین او هغه مذهب ته خیر آباد وي د کلیسا دغه جبر او د ظلم د وجه او ځان سکو ملحدین وګرځو. خو دی فوراً د خدای د وجود نه انکار اونکو. دی کې تحریک ته ډیئزم رالی. اول دی څنګه وکړه؟ دی دا وی چې دا کائنات یو خالق پیدا کړی دی، یو داسې کریټر د دې دپاره شته دی چې هغه کریټر په خپله باندې نیسیسري ایگزسټنټ دی. نو د هغې خبرې دی اقرار کو. البته دی اوس خو د کلیسا نه ځان ازادی او د کلیسا د جبر نه ځان هغه څه کوي ازادي او فکري ازادي طرف ته روانو. نو دی دا خبره وکړه یو کریټر خو د دې کائنات لپاره شته، یو خالق شته، البته اوس په دې دنیا کې ژوند تیرول نو دغه قوانینو ته موږ ته ضرورت نشته. اوس هغه العیاذ بالله دغه طریقه دا و، اوس هغه بیغمه باندې ناشته چې ستکه هغه کوا ته مکمل ازادي ده. نو کریټری اومنستو خو قوانین دغه اونمنستل او هغه داسې وګڼو چې بس هغه وس نعوذ بالله بیغمه ناشته نه په دې کائنات کې تصرف کولای شي او نه په دې کائنات کې څه کولای شي تدبر کولای شي. نو ګوره فوراً هم دی د خدای د وجود نه انکار نه وکړي. اول دی ډیزم تحریک سکو هغه وجود ته راوستو. بیا د ډیر وخت نه دغه ډیزم حاملین چې هغه موجود او د ډیزم ترویج کوونکي خلق موجود، لکه پاغي کې بنیادی اډم سمیت چې نو دا یو ماهر معاشیات سره په اکنامیک کې د یو ډیر لوی عبور حاصلو. د هم د دې ډیزم چې کم دی نو شکار شوی او د دې نظریه او ډیسټری نه جوړ شوی. دغه شانته کې نور مفکرین داسې روشن خیال هغه هم وجود ته راغلي وو او د هغې په نتیجه کې د ډیسټ ګرځېدلي وو. خو اوس ګوره دی خو د خدای د قوانینو نه او د هغې د حساب کتاب نه انکار وکړو، خو نظریاتي ساینس ته ایډیالوجیکل ساینس ته دی خلکو خو چې کوم انکار کوو نو دی به ساینس پیش کوو، خو دا خو ساینس نو دا نظریاتي ساینس وو. نو ګوره دا خبره موږ پرون هم پیریډ کې وضاحت کړی وو چې اول نمبر ساینس د مذهب خلاف نشته دی، بلکې د نظریاتي ساینس او د مذهب په منځ کې څه د اختلاف دی. نو دلته کې دا نظریاتي ساینس د مذهب څه وګرځېدو هغه خلاف شروع وکړه. خو دې نظریاتي ساینس ته ایډیالوجیکل ساینس ته یو چیلنج پروت و. دی خو غوښتل دا چې مکمل طور د خدای وجود مسترد کی. د هغې دپاره دې ته چیلنج دا و چې یاره د هر څیز دپاره د هر کاز دپاره کریټر پکار وي. نو که موږ د دې کائنات د دې یونیورس هغه داسې وکړو چې ووایو چې دا په خپله باندې وجود ته راغلی دی او د دې دپاره څه کریټر نشته، نو دا یو چیلنجي کوېسچن چې و، دا چیلنجي سوال چې و، دا د دې په ذهن کې څه پروت او دا دې ته یو چیلنج و. بیا په 1857 کې یو سړی 1859 کې 57 نه 1859 کې بیا یو سړی را پیدا شو چې هغه د دې سوالاتو د حل کولو کوشش شروع کو. چې هغه سړی تاسو په دې دور کې نوم ډېر اورېدلی د چارلز ډاروین په نوم سره. بیا هغه چارلز ډاروین د دې سوال د حل کولو کوشش وکړو، د دې په دغه کې کتاب ولیکو د اوریجن اف سپیشیز په نوم باندې چې دا حیوانات شو دا څنګه وجود ته راغلي دي. نو بیا دغه سوال هم د حل شو. نو چې دا سوال حل شو نو بیا دغه د چارلز ډاروین دا فکر او نظریه او د کتاب چې دا کل کړ د خدای د وجود نه د انکار د پاره بیا بنیاد وګرځېدو. ورنه اوله کې چې په یورپ کې کم تحریک راغلی و هغه د ډیزم او ډیسټ خلکو. ان شاء الله سبا که خیری و بیا په پیریډ کې درته د چارلز ډاروین متعلق خبره ذکر کو چې د څه پیش کړل او څنګه بیا مخې ته لاړل، او دا به هم ذکر کو چې بیا دا خو په یورپ کې دا خبرې مخې ته راغلې. اوس مسلمانانو ته الحاد څنګه راغلی، څنګه ورکې خور شو، دا به هم سبا که خیری ووایو. سبق ان شاء الله آسان دی. دا